بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشي یم. ملګرو، په دې نننی کلاس کې به زه تاسو ته د صحت سره چې څومره تړلي جملې دي هغه ټولې به زه تاسو ته په انګلیسي کې زده کوم. کلاس تر پایه پورې وګورئ ځکه چې دا کلاس ډیر اهم دی. چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن هم ووهئ ځکه چې د انګلیسي د زده کولو لپاره به تاسو د دې چینل نه دغه رنګي ویډیوګانې میلاویږي. راځئ چې اوس خپل کلاس شروع کړو. He is running down in health. د هغه صحت خرابیږي. که موږ یو کس ته وایو چې یو بل کس ورته ښیي چې د هغه صحت خرابیږي، نو په انګلیش کې به ورته وایي he is running down in health. He has heart trouble. هغه ته د زړه تکلیف وي. که موږ یو مریض یادوو ډاکټر ته چې هغه ته د زړه تکلیف وي، نو په انګلیش کې به وایي he has heart trouble. Why are you hoarse? ستا مرۍ ولې خرابه ده؟ که موږ د یو کس نه تپوس کوو، پوښتنه ترې کوو چې ستا مرۍ په څه وجه خرابه ده یا ولې خرابه ده، نو په انګلیش کې به ورته وایي Why are you hoarse? I am dead tired. زه ډېر سخت ستړی یم. که موږ یو کس ته وایو چې زه ډېر سخت ستړی یم، نو په انګلیش کې به ورته وایي I am dead tired. او موږ ورته I am exhausted داسې هم ورته ویلی شو. He has a headache. د هغه په سر درد دی. که موږ یو کس یادو چې د هغه په سر کې درد دی یا د هغه په سر درد دی، نو په انګلیش کې به وایي he has a headache. سر درد ته په انګلیش کې وایي headache. Fever will be down tomorrow. تبه به سبا کمیږي. که موږ یو کس وایي چې انشاءالله سبا به زما تبه کمیږي، نو په انګلیش کې به ورته وایي fever will be down tomorrow. I am feeling feverish. زه تبه محسوسوم. که موږ یو کس ته وایي چې زما تبه شانته ده یا زه تبه شانته محسوسوم، نو په انګلیش کې به وایي I am feeling feverish. Consult a doctor. ډاکټر سره مشوره وکړه. که موږ یو مریض ته وایي چې ډاکټر سره مشوره وکړه، نو په انګلیش کې به ورته وایي consult a doctor. I often have constipation. زما اکثر قبض وي. که موږ یو کس ته وایي چې اکثر زما قبض وي، نو په انګلیش کې به ورته وایي I often have constipation. My digestion is bad. زما هاضمه خرابه ده یا زما معده خرابه ده. هاضمه صحیح نه کوي، نو په انګلیش کې به وایي My digestion is bad. He is blind of one eye. هغه په یوه سترګه ړوند دی. که موږ یو کس یادوو چې هغه په یوه سترګه ړوند دی یعنی نظر یې کار نه کوي، نو په انګلیش کې به وایي He is blind of one eye. He is lame of one leg. هغه په یوه خپه ګوډ دی. که موږ یو کس یادوو چې هغه په یوه خپه باندې ګوډ دی یعنی خپې کار نه کوي، نو په انګلیش کې به وایي He is lame of one leg. I have hurt my hand. ما خپل لاس زخمی کړو. که موږ یو کس ته وایي چې ما خپل لاس زخمی کړو، نو په انګلیش کې به ورته وایي I have hurt my hand. All his teeth are intact. د هغه ټول غاښونه ټیک دي. که موږ یو کس ډاکټر ته وایي چې مطلب یو مریض ورته ښایي چې د هغه ټول غاښونه ټیک دي، نو په انګلیش کې به ورته وایي All his teeth are intact. How is he today? که موږ د یو کس نه تپوس کوو د یو بل کس په باره کې چې نن هغه څنګه دی، نو په انګلیش کې به ورته وایي How is he today? His health is down. د هغه صحت خراب دی. که موږ یو مریض یادو چې د هغه صحت خراب دی یعنی د هغه صحت ټیک نه دی، نو په انګلیش کې به وایي His health is down. ملګرو، دا و زموږ نننی کلاس چې په دې کلاس کې موږ تاسو ته هغه جملې زده کړې چې کم موږ ډاکټر سره استعمالولی شو، یعنی د صحت حوالې سره چې څومره خبرې دي. که دا کلاس تاسو کتلی، انشاءالله دا ټولې جملې به تاسو په اسانه طریقې سره زده کړي. ملګرو، که تاسو ته د څه ضرورت وي، نو تاسو موږ ته په کمنټ سیکشن کې هم ویلی شئ چې موږ تاسو ته د هغې سره ریلیټډ یا هغه سیزونه راوړو چې کوم تاسو ته ضرورت وي. اوس مال اجازت راکړئ. انشاءالله تاسو به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي.